خاوند مې چې کله په خوند کې راشي نو په کونه راته غین منډي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګري نشان ووهئ. میرمن مې ویل یا هم خاوند یې له داسې میرمنې سره چې په زور به یې کله راونیوله او په خوند کې به راغی نو په کونه به یې غین منډه. یوې میرمنې قصه کړې چې هر وخت به یې زما سره په شاله خوا ناست کوو. دا واقعه په هندوستان کې ترسره شوې ده او د یو مسلمانې جنۍ سره به خپل خاوند داسې کار کوو چې کله به یې خاوند د بار څخه یا د باندې څخه راغی نو په نشه کې به و. هر ټیم به یې زما سره د شاله خوا نه دغسې سیکس یا کوروالی کوو خو ما ته به یې هېڅ خوند نه زه له دغسې سیکس یا کوروالي څخه ډېره تنګه شوم او لاړم د خپلې ملګرې سره مې دغه قصه شریکه کړه او ورته ومې ویل چې خاوند بیا د نشې په حالت کې ما سره یوځای کېږي او زه یې هم نشم خفه کوی او راشي ما سره د شا له خوا نه سیکس وکړي. جنۍ هم په دغه خبرې او په دې کیسې اورېدلو سره ډېره خفه شوه او خواشیني یې څرګنده کړه. ویې ویل ته کولی شې د دغه څخه د دې مصیبت څخه ځان خلاص کړې خو په یو شرط. جنۍ هم دستي وویل چې ولې په کوم شرط چې هر څه وي کولی شم. جنۍ وویل ته له خپل خاوند سره تر یوې میاشتې پورې مه یوځای کېږه بیا وګوره چې خاوند ته د دغه شي پته ولګېږي او د دې څخه بیا دی څنګه متاثره کېږي او بیا به په خپله له دغه څخه دی بیا ګټه نه اخلي. جنۍ هم د دغې خبرې په اورېدو سره دغه خبره ومنله او کور ته لاړ. سر پر سر یې یو میاشت دغه کار وکړ چې کله به خاوند نږدې شو نو نه به یې پرېښوده او هېڅکله به یې دغه کار ته نه پرېښوده. ویې ویل چې راځه یوه میاشت به یې تر هغه پورې داسې وځوروم چې دی په خپله د دغه بل شي ته اطاعت. یوه میاشت تېره شوه، خاوند یې هم لارې ته راغی. بالاخره خاوند یې د مخې خوا نه ورسره یوځای شو. د دې ویډیو مطلب داسې دی وروڼو چې هېڅکله هم تاسو د دغسې ناوړه کار هڅه مه کوئ. که څه هم تاسو هڅه کوئ او هغه خلک چې په دغه کار باندې اخته دي د خدای لپاره د دغه کار څخه تاسو هېڅکله هم ګټه مه اخلئ ځکه دا حرامه لار ده. کومه لار چې تاسو ته الله او رسول حلاله کړې له هغه څخه ګټه واخلئ. اکثره داسې خلک شته دي چې اوس هم داسې کار کوي خو دوی ته داسې پته نه لګېږي چې زه آیا د خپلې ښځې سره څه کوم. زما په نس خو داسې ده چې د خپلې ښځې سره ډېر ظلم کوي او حتی دې ته چې د خپلې نکاح ته یې هم سره ضرر رسېږي. نو هیله له هغو ملګرو څخه کوم چې زموږ د دغې ویډیو څخه غلط مطلب وانخلي. زموږ د دې ویډیو مطلب داسې دی چې اکثره خلک یا اکثره ځوانان چې اوسني ځوانان دي په داسې ناوړه کار باندې لومړی اول ځل کې اخته وروسته د خپلو مېرمنو سره هم داسې کار کوي. یعنې زما مطلب داسې نه دی چې ټول هغه خلک ښیم، مجموعاً خلک مې نه دي ښودلي خو هغه خلک ښیم چې خلک د دغو خلکو څخه یعنې په دغه لار باندې اموخته دي او د دغو لارو څخه ګټه اخلي. نو هیله کوم که تاسو د دغې ویډیو څخه غلط مطلب اخلي زموږ مطلب دا دی چې هر کار یو داسې کار دی چې هغه تاسو په زړه څخه وکړئ یعنې تاسو یې له زړه څخه وکړئ کولی شي زړه مو ورڅخه منع کړئ یعنې د دغسې ناوړو کارونو څخه کولی شي تاسو ځان منع کړئ. خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د دې ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ د ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.